بسم الله الرحمن الرحیم. زما د بي ژوند آغاز چې دی نو هغه د کور نه شوی او د کور نه داسې و چې دغه وخت کې زمونږ په کورونو کې ریډیوګانو او هغه ریډیو کې به د پښتو موسیقي به وه، ډرامې به وې او معلوماتي پروګرامونه به نو زه ډېر وړوکی وم. زه بیا وروسته چې سوچ کوم نو هغه د پښتو مصریزې سندرو چې دی نو دیو په ما ډېر زیات اغېزې کولې او دې سره زمونږ کور چې چېرته و نو هغې خوا کې د مردان میونسپل کمیټي او ډسټرکټ کونسل و. هلته به چې دی نو ډېرې لویې مشاعرې کېدې او ډېر استادان شاعران به هغې کې راتلو. مونږ ډېر واړه وو، په مشاعرو په دې نه پوهېدو، خو دا ده چې یو خوند به یې راکولو او مونږ به ناست وو. ډېر واړه وو، ناوخت اکثر د شپې مشاعره به وه، ناوخته پورې به مونږ ناست وو. نو یو دغه شو. دویم چې دی نو زمونږ په کورونو کې خویندو میندو چې دی نو هغوی به په دې بعرفات کې او په محرم کې جنګنامه او وفاتنامه دا به یې وې په لحن سره. نو هغې به هغه زنانه به راټولې، یو به هغې وې او نورو به ورسره ژړل او خپل هغه غم خفګان به یې کولو. نو هغه دغې به مونږ به واړه وو، مونږ به ورسره ناست وو او هغې نه هغې به په یو اثر کول په مونږ که نه. اوس هغه لکه مونږ ته پته لګي چې هغې به یو بیا راغلو اسکول ته. په اسکول کې چې دی نو پرایمرۍ کې زمونږ سبقونو غوا زما برګې ده، یو ورسره سخی ده او سیکل وفاداره، د سلو کالو یاره او یو دوه درې خټکې پرې پرې، دغه شانتې نور. نو دا دې سبقونو به هم داسې په مو یو دغه کولو، یو خوند به یې راکولو، هغې هغه آهنګ او نظم او بیا هغه الفاظ چې دي نو هغه دې به یو اثر به یې کول. نو بیا ورپسې مونږ چې دی نو نهم لسم های سکول ته شو. په هغې کې بیا پښتو ما سبجیکټ اخیستی و. نو هغې کې زمونږ د کلاسیک شاعرانو خوشحال خان خټک، رحمان بابا او حمید بابا، علی خان او کاظم خان او دغه شان چې کوم دی نو زمونږ د جدید دور شاعران چې دی نو هغه پکې وو، او قمر رئیس صاحب او ایوب صابر صاحب او نور مشران دا پکې وو ټول. نو هغې هغه شاعري به ډېر خوند راکولو او ډېر به ما ویلو. بیا تقریبا نهم کې زه وم چې څه مات ګوډ لیکل مې کولو. نو هغه لیکل بیا زمونږ یو استاد و فضل قادر، نو هغه فضل قادر موموم صاحب، نو هغه ته ملګرو وی، هغه د پښتو استاد او ډېر قابل سو، په خپل هم شاعر و. نو هغه ته وی نو وی چې بای که تاسو کې څوک شاعري کوي نو ما ته وښایه، خیر دی. نو زه خو شرمېدم. نو زما ملګرو چې دی نو هغه ته زما کاپي یوړه. نو هغه ما ته وی چې یاره ته جراثیم درکې شته، خو لا په فن باندې چې دی نو پوه نه یې که نه، او به هر حال خپل دغه جاري وساته. نو بس هغه بیا هم کولو. تقریبا دا په اویا او اته اویا کې چې دی نو بیا زما ملګری وصال قریشي، هغه هم شاعر و، نو هغه سره رابطه وشوه. بیا مونږ ناست یو بل ته شعرونه وی، یو بل غلام صادق خاکسار نیاراوان. بیا مونږ پښتو نوې ادبي ټولنه مونږ جمع شو، پښتو نوې ادبي ټولنه مونږ جوړه کړه. تقریبا دا بیا اتیا کې مونږ هغه جوړه کړه. نو دغه شانتې هغه سفر شروع شو او بیا په ولسي ادبي ټولنه زمونږ د استادانو مشرانو تنظیم و. په هغه تنظیم کې چې کوم دی نو اندیش صاحب و، محمد اقبال، ډاکټر اسرار او شفق صاحب و، اسرار د تورو او بشر نوید او محب الله شوق. نو ما ته بشر نوید هغه ټایم سیکرټري و. نو هغه ما ته ووایي چې یاره زمونږ ملګري وایي چې په دې نوې ټولنه کې د افکار چې دی نو دا مونږ غواړو چې دا ولسي ادبي ټولنې ته راشي. نو ما ورته ما دپاره خوشحالۍ خبره په دې ده چې هلته استادان دي، مشران دي. نو زه بیا هغه ټولنې ته لاړم او په یو اتیا کې زه چې دی نو راغلم اسلام آباد ته. نو اسلام آباد کې چې دی نو دلته پښتون ورورولي تنظیم جوړ شو. په اوه یا اته اویا کې دا تنظیم جوړو
یو سماجي تنظیم خو هغې ورسره ادبي ثقافتي هلې ځلې هم کولې او 2 پروګرامونه هغې کړي ډېر بس داسې ووایي چې هغه نړیوال و او هغې کې حمزه صاحب او پریشان صاحب دا څونه سینیر زموږ مشران چې دي دا ټول پکې راغلي نو هغه هغې چې دغه شو خو زه چې راغلم نو هغه تنظیم مات شو 2 ډلې شو څنګه چې زموږ د پښتنو دستور دی نو بیا هغه دواړو تنظیمونو زه د خپلو ادبي ثقافتي څانګو ارګنایزر مقرر کړم نو هغه زه هغې کوم زه خو نه وم پته نه وه نو بیا زه لاړم شفق صاحب سره نو هغه ته مې وویل چې یاره دغه شانتې هغې نو وایي چې یاره دا خو مونږ شاعران دیبان خلک یو مونږ خو کوم را دغه کوو د مینې او د حسن پلټون یو نو مطلب دا دی چې مونږ له پکار دي چې خپل یو تنظیم جوړ کړو د شاعرانو ادیبانو نو هغه ما ته بیا نومونه ولیکل او دا یو لوګه هغه ټایم د اسلام آباد د ماحول هم داسې نه لکه چې اوس بلا تکالیف و زمونږ د وسایل هم نو دغه خلکو پسې زه شخصیتونو پسې وګرځېدم او په کال 1986 په 5 مۍ مونږ یو ناسته وکړه د غني خټک صاحب په کور کې او د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد تنظیم هم جوړ کړو نو هغه تنظیم چې کم کارکردګي نو زما په خیال هغې نه خو نن سبا یو پښتون خبر دی تر دې دمه هغه روان دی او خدای دې وکړي چې زموږ نه پس نور ځوانان راشي او دا تنظیم دا پر مخ بوځي